ولسمشر غنی پاکستان ته ځي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د راپورونو له مخې راتلونکې سې شنبه به ولسمشر غنی پاکستان ته سفر وکړي. دوی یادولو ده چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان اشرف غنی ته بلنه ورکړې وه او هغه هم منلې وه او ویلي و چې پاکستان ته به په مناسب وخت کې سفر کوي. خو د ولسمشر غنی دا سفر به د نورو په پرتله خاص وي. دوی یادولو ده چې د ولسمشر د سفر وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پاکستان تللی و او هلته لا مهمو چارواکو سره ولیدل. دوی یادولو ده چې د لومړي ځل لپاره په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نااعلان شوي جنجال کې افغانستان پر پاکستان برلاسی ښکاري. دوی یادولو ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له 100 زیات ځله پاکستان ته رسمي او غیر رسمي سفرونه کړي خو د دورې تر پای افغانستان له هر لحاظه د پاکستان تر اغیز لاندې و. خو کله چې ولسمشر غني واک ته ورسېد په لومړیو کارونو کې پاکستان ته سفر وکړ او وی غوښتل چې له دغه هیواد سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. خو کله چې ولیدل نتیجه نه ورکوي په بدیلو لارو یې فکر وکړ. له نورو هیوادونو سره یې اړیکې پیاوړې کړې. خپله اقتصادي تکیه یې په پاکستان ختمه او یا کمه کړه او له نورو هیوادو سره یې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړې. له هند سره یې اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې شوې چې د پاکستان لپاره خورا اندېښمنونکې وې. د قوي او خورا مستندو اسنادو له لارې د امریکا کانګرس قانع کړ چې پاکستان د ترهګرو مستقیم تمویلونکی دی چې له دې سره په میلیونونو ډالر پرې بند شول. افغانستان چې د پاکستان لپاره یو ښه اقتصادي مارکیټ و د نورو اقتصادي لارو سره دغه مارکیټ ختم شو. اوس نو ولسمشر غني کولی شي هر هغه څه چې غواړي پاکستان ته په میز کېږدي چې په هغه کې سوله، ډیورنډ او د افغانستان په چارو کې نه مداخله او داسې نور دي. خو کله چې عمران خان له ولسمشر غني سره په سعودي کې وکتل او بیا اشرف غني له هغه وروسته د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل ترڅنګ کله چې حمدالله محب پاکستان ته سفر وکړ دوی پوه شول چې دا ځل خبره بل ډول ده او د غني دریځ قاطع ده. نو ویې غوښتل چې له دې سفر وړاندې یو څه تخریب وکړي. د شنونکو په باور پاکستان د افغان سولې په تړاو د کنفرانس په پلمه د غني سیاسي مخالفین پاکستان ته وغوښتل او دوی هم له راستنېدو سره سم د حکومت په وړاندې خپل لاریونونو لاس پورې کړ. له دې کار سره پاکستان غوښتل چې وښیي لا هم افغان سیاسون د پاکستان تر انحصار لاندې دي او د دوی په اشاره هر څه کولی شي ترڅو ولسمشر پاکستان ته په سفر کې د فشارونو لاندې راولي او له سرو کرښو یې تیر کړي. خو دا چې وروستۍ کړنې به څومره اغېز ولري دا هغه پوښتنه ده چې نږدې راتلونکی به یې ځواب کړي. تاسو د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په کومه سترګه ګورئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.